خو موضوع لږ واخیستله موضوع څه شی ده؟ ټایپینګ دی آفرین څه ډول کړلی شو چې موږ د خپل ټایپینګ سپیډ څه لیکو لوړ کړو د دې دپاره تاسو مخکې کوم څه په دو موضوع باندې اورېدلي وو یا موږ کوشش کړی و اوس وګورئ موږ رسو دا به زده کړو چې موږ څه ډول کړلی شو ټایپینګ سپیډ څه لیکو لوړ خو د کوم ټایپینګ ټچ ټایپینګ سکل صحیح شوله ټایپینګ هم څو ډولونه لري ټول به موږ وپېژنو خو دلته د موږ فوکس په څه شی دی ټچ صحیح شوله صحیح شوله نو موږ به دلته ټچ ټایپینګ سکل زده کوو چې ټچ ټایپینګ سکل کوم دي او څه ډول کړلی شو چې دا ترلاسه کړو ښه اوس وګورئ اول خو دا پوښتنه ده چې د تاسو د ټایپینګ هغه سټایل په کوم ډول دی خو بعضې ډېر ځانګړی هغه لري سټایل لري لکه د دغه داسې خو به هم کله هغه نه وي کړی ټایپینګ چې کور ډېر سپین داسې کوې که نه ښه اوس رڅو اوله پوښتنه دلته دا پیدا کېږي چې ضرورت څه دی چې موږ څه خلی وکړو د خپل ټایپینګ سپیډ هغه زیات کړو سرعت تاسو نه که دا پوښتنه وشي تاسو جواب به څه وي یو خو دا چې انسان خبرې کوي که نه آفرین تر ټولو نه مهمه او بل دا استاد ورته ځکه چې موږ دا ټول وخت ډېر ضایع کېږي آفرین خصوص دی وقت بچت کنیم ما پند یه خو میاری کنه او بل چې دی په کم وخت کې ډېر چې بدونه چې دی زری اخبارای شو وقت نصفه بعضې وختونه کېدای شي موږ یو کور ولرو چې کمپیوټر ته خپله ډیټا یا کوم فایلونه چې دی انتقال کړو او دا موږ ډېره جلب کړو که چېرته موږ ټایپینګ کې صحیح معیاري بڼه زده کړو نو دا موږ ته ډېر اسانه وي ټول نکتې مو ووایي ښه اوس وګورئ ستو مخته to save the time ټول نه مهمه صحیح شوه چې موږ خپل وخت څه لیکو د ضایع څخه ونیسو مخکې یوه سروې وشوله په دې سروې کې داسې وشول هغه کسانو ټایپینګ سپیډ چې لوړ و هغه یې کېنول او هغه کسان چې سپیډ یې کم و هغه یې په یو ځای کې کېنول په هغو باندې ټایپینګ کړو خو دوی چې کله ټول محاسبات وکړل دوی دې نتیجې ته ورسېدل په یو کال کې هغه کس چې د ټایپینګ سپیډ یې لوړ دی دی تقریبا 50 ورځې وخت بچت کوي 50 ورځې وخت دا ځان ګوزي 24 ساعته وکړه بیا یې وګورئ چې څومره وخت دی صحیح شوله اول مهمه شی چې موږ خپل وخت د ضایع څخه مخنیوی وکړو دویم چې موږ څنګه وکړو to achieve accuracy چې موږ هغه دقت ترلاسه کړو که موږ سرعت هم لوړ وي دقت هم کم وي دا څه لیکېږي بیا ښه نه راځي صحیح شوله نو ما دغه دوه اخیستي دي او تو ډېره ښه نکته یې ته هغه وکړه یادونه دې وکړه چې سړی یو څه معیاري معلومېږي صحیح شوله تر څو موږ د دغو دوه اهدافو دپاره څه لیکو د ټایپینګ د سرعت لوړولو دپاره چې تر څو موږ وخت ضایع مخنیوی شوی وي او هغه دقت د لیکلو موږ څه وي لوړ شوی وي صحیح شوله ښه رسو مخته بله پوښتنه دلته دا کېدلی شي چې کېدلی شي د تاسو د ټایپینګ د سپیډ یا سرعت څه دی دا ډیکریز شي کم شي صحیح شوه دا نکته به زه تاسو ته میتود ښایم صحیح شوه یوه طریقه یې ده چې تاسو څه ډول کړی شي چې د ټایپینګ سپیډ هم څه لیکئ لوړ یې کوئ خو کله چې تاسو دا عملي کوئ اوس برحاله کوم سرعت یا سپیډ د ټایپینګ چې تاسو لرئ هغه به کمیږي ښه په دې مطمئن صحیح شوه کمیږي به خو یو څو ورځې به دا دوام کړو حوصله غواړي یو څه اندازه حوصله څه کېږي غواړي ښه اوس وګورئ اول دوه دلیله موږ دلته لرو صحیح شوه اول دلیل دا دی چې دا ډیپینډ کېدلی شي په ډاکومنټ باندې وي چې موږ کم شي سرعت
اوس که مثلا زه تاسو ته یو څه ووایم تاسو یې لیکئ کیدای شي په ښه سرعت یې ولیکئ خو که چېرته تاسو هغه ډاکومنټ ته ګورئ بیا یې لیکئ بیا هم کیدای شي یو څه تاثیر ولري او بل دا چې کیدای شي هغه کلمې سختې وي دا هم د موږ سرعت کمې وي صحیح شوه دا دوه دلیلونه وو یو دا اوس که زه تاسو ته ووایم چې مثلا یو چا ته مسیج وکړئ پکې سلام احوال پرسي جوړ په خیر هڅه په پوره سرعت کوئ ځکه هغه هم دویم کړي تکرار هم کړه او که چېرته موږ د یو کتاب نه ټایپینګ کوو یو هلته ګوره بیا دلته ګوره نو دا سرعت به د سپیډ د ټایپینګ د موږ څخه وي کمېږي به صحیح شوله ښه بل هر څو سلوټونه څنګه برعکس دي اوس هر څو موږ دغه ډولونه د ټایپینګ زده کوو چې په څو ډوله باندې دی په عموم کې په دوه ډوله باندې موږ ویشلی اول د موږ څه شی دی ټچ ټایپینګ دی ښه ټچ ټایپینګ کوم ټایپینګ ته ویل کېږي تاسو وګورئ د موږ مثلا د موږ د لیفت هینډ انډیکس فینګر دا ګټه ده صحیح شوله دا په دویم الوقت په کومه باټن وي په اف باټن پیدا وکړئ اف باټن او د کوم د هیر یو هم د موږ د رایټ هینډ انډیکس فینګر په موږ په کومه باټن وي په جی آفرین دغه نورې ګټې چې دي دا په دغو رو کې په د نورو باټنو باندې وویشئ صرف په دغو رو کې ښه خیر دا موضوع پاتې ده اوس وګورئ بله مهمه دلته څه شی ده رسمه په اف او جې باټن باندې به د تاسو څه یوه وړه نقطه وي تاسو یې وګورئ شته که نه داسې په د باټن باندې داسې وړه نقطه تېره ده شته ده که نه دا د څه دپاره ده تر څو موږ دغه باټن یې په اسانۍ څه لیکو پیدا یې کړی شو بدون د نه چې کیبورډ ته وګورو وګورو دغه ډول نقطې صحیح شوه که زه په دو کیبورډ کې داسې دلته هم نه ګورم د خپل لاس په هغه باندې کې لمس کوم یې هغسې کتلی شم دا د دو دپاره استفاده کېږي چې موږ دغه دوه څه لیکو انډیکس فینګر په اساس باندې دغه باټن یې اف او جې باټن یې څه لیکو پیدا کړو دویم الوقت دغه موقعیت به د موږ چېرته وي دلته وي ښه بله مهمه موضوع د موږ څه هغه ده ښه دا د موږ سره نارمال ټایپینګ دی خو چې موږ یې کوو دویم ډول د موږ سره کوم یو دی نارمال ټایپینګ دی چې موږ د دو هدف دلته څه شی چې موږ سترګې کیبورډ کې دي ځکه یې داسې تیز تیز کوو صحیح شوله مشکل خو نشته کوي ښه بل د موږ سره هم ایرو کې دي اوس وګورئ ارې کې دي اوس وګورئ فرض که دا د موږ سره رسمه زه نیکسټ باټن باندې کلیک کوم ښه کله چې موږ راغلو دا کیبورډ باندې دا اف او جې باټن پیدا کړله صحیح شوله موږ چې کله مثلا دا ګوتې خو دویم الوقت دلته نه پاتې کېږي صحیح شوه ځکه نورو باټنو ته هم باید رسیدګي وکړو موږ کیبورډ سکیم لرو هغه ته بیا دا پېژنو تاسو به کوشش کوئ صحیح شوله چې دغو دوو باټنو ته به بیرته ځان رسوئ چې کله هم ټایپینګ خلاصېدلو دغو اف او جې باټن ته به بیرته ځان رسوئ صحیح شوله تاسو اوس فرض کړئ مثلا ټایپینګ کوئ بیرته به دغو کیبورډ ته څه لیکئ ځان به رسوئ دو باټنو ته صحیح شوله دا د موږ سره کومې باټنې دي عمرو کیس دي صحیح شوه دوی ته دا نوم ویل کېږي ښه بله د موږ سره مهمه څه شی ده صحیح شوله د موږ دغه لیفټ هینډ چې دی دا فینګرز دا به په کومو باټنو باندې وي په اے ایس ډي اف پیدا هم کې هغه اف باټنه د موږ دغه انډیکس فینګر ته جوړېږي که نه صحیح شوله او د موږ دغه رایټ هینډ فینګرز چې دي دا به جے کا ایل او سیمی کولن دا د تاسو څه شی دی دا د تاسو کوم رو کیس دي دویم الوقت به تاسو چې کله ټایپینګ شروع کوئ دوی ته به شروع کوئ او دا دوی ګوتې دا به څه لیکئ سپیس ته به جوړوي صحیح شوله ته دوی ځخه پې پوه شوي مشکل خو نشته کې دو ته وګوره همدغه ډول صحیح شوله دویم الوقت چې تاسو شروع کوئ شروع به هم دو ځایه وي اوس وګورئ دا هر هغه نه دی کیبورډ دا په برخو باندې ویشل شوی دی وګوره زه رسم مخکې ښه هغه بیا موږ وایو په دو پروګرامونو کې دا ټول دغه څه چې اوس زه تاسو ته وایم دا بیا موږ سره په سافټویرونو کې عملي شته خو صرف په نظر کې درته نیسئ صحیح شوه بل موږ آیا دریم ډول ټایپینګ لرو موږ په اول
میری کنه مخ په اول کې درته وایي چې دوه ډوله دی صحیح شوه که درېیم ډول بیا به څه ډول وي همداسې ټایپینګ وي صحیح شوله ښه رڅو اوس وګوره try not to do کوشش به نه کوي چې دغه کور به ترسره کوي هغه کوم کور دی چې کیبورډ ته به نه ګورئ درته ومې وي چې کله تاسو دغه عملي کوئ سخته به تمامه شي سرعت به په صفر کې ضرب شي کم به شي خو تاسو به عمل پرې کوئ صحیح شوه یعنې په قبض شو بېرته بیا پرمختګ کیبورډ ته به نه ګورئ دغه کوم دا د موږ د هم رو کی چې وي دو ته به یو ځون سوی داسې صحیح شوه بیا به سکرین ته ګورئ کیبورډ ته به نه ګورئ پرې وخرڅېدی چې اول د موږ فوکس په انګلیسي باندې دی چې انګلیسي څه شو پښتو نو بیا څه شی ده صحیح شوله نو بیا به داسې به نه کوي لکه مستارې چې کوو صحیح شوه ښه رڅو اوس موږ ځینې رولز دي همدا رولز هم دي چې موږ به هغه ته نه ګورو کیبورډ ته به نه ګورو موږ به فوکس په څه شي باندې وي په سکرین باندې به وي ښه وګورئ تاسو به د یو زده کوونکي په حیث باندې دا سرعت د ټایپ زیاتوئ داسې نه چې مثلا زه ځای په ځای غواړم چې څغلی شي زیات شي ټیکه ټایم وخت نیسي صحیح شوله وخت نیسي دا یوه نکته وي تاسو په نظر کې درڅه نیولې اوس وګوره څومره چې ډېر زده کوئ دومره به ډېر تاسو ترلې کوئ ښه کېږئ به خپل د ټایپینګ سرعت هم ترلې کېږي زیاتېږي به صحیح شوه وخت نیسي بل رول چې دوی شي پراکټیس دی هره ورځ داسې نه چې په یوه ورځ ورته کښېنې چې په یوه ورځ ټول څه لیکې ختم یې کړې چې موږ دا شوله وخت نیسي تمرین غواړي او کار غواړي ښه اوس وګوره بل د موږ ته ځینې تخنیکونه دي چې موږ یې په ټایپینګ کې باید په نظر کې ونیسو خیر دا ځینې شیان خو موږ لکه څه اوس ورته نه لرو چې مثلا منظم ډیسک دی وي او هغه درجه د ګروبار وي ورسره صحیح شوله دا موږ اوس لرو نه خو په نظر کې درسره ونیسئ اول به څه شی وي د موږ ټول اټینشن به پر سورس باندې وي په دغه پوه شوئ سورس څه شی کېدای شي کتاب سکرین دا د موږ سورس دی صحیح شوه اپاینټمنټ کېدای شي بل تاسو به هغه ته نه ګورئ کیبورډ ته نه ګورئ صحیح شوله دا کار به نه کوي په اول ورځو کې خیر لږ لږ کوي خو پټ پټ یې صحیح شوله کله هم چې زیات ما خو درته وویل چې تاسو به دا کوشش نه چې تاسو په یوه ورځ باندې زده کړئ صحیح شوله کله چې تاسو خسته کېدلی یا بریک به اخلئ یا دمه به کوئ هره ورځ چې لس دقیقې وخت ورکړئ یا لس دقیقې زه مطمئن یم په لس پنځلس ورځو کې تاسو کې ډېر بدلون په ټایپینګ کې تللی شي خو دغه رول چې تاسو په نظر کې درته څه وي نیولي وي ټول معیاري ټایپینګ سافټویر مو درکړی پکې 12 درس دي په هر درس کې فکر کوم 12 نور هغه دي برخې لري همداسې تسلسل لري که یوه میاشت وخت ورکړئ هره ورځ نیم ساعت زه مطمئن یم چې لوړ سرعت اوس پوهېږئ څومره دی ته څه پرې وکړلی شي څه نه پرې لوړ سرعت یو هندی پروګرامر دی یو سل اتیا هغه دی پر منټ دی ورډز پر منټ په یوه دقیقه کې یو سل اتیا ورډز دی ټایپ کوي لوړ سرعت هغه دی صحیح شوه بل موږ ووایو چې تاسو د کیبورډ کوم هغه چې دی اسکیم دا به څه لیکوئ فالو کوئ دی دغه خلاف به نه ځئ دا موږ زده کیږو صحیح شوه دی دغه هغه ډېر خراب دی کیفیت خراب دی او بل دا موږ زده کړل صحیح شوله چې په اس ډي اف باندې به موږ دا کوم هم روز چې په باندې و موږ بارحاله بارلوس او هغه باسن دغه د پیدا کولو هغه موږ زده کړل صحیح شوله چې هغه دوه نقطې چې دی په کیبورډ کې صحیح شوله په باندې تاسو څنګه تاسو پکاش کې داسې لمس کوئ په هغه کولای شئ عجله به نه کوئ نوټ راش عجله به نه ورته کوئ صحیح شوه دا به تاسو په نظر کې درڅه نیسئ ښه په دې کې خو مشکل نشته شي به try okay ښه راځو اوس کیبورډ بټنز دي دا د موږ سره وګورئ د موږ دلته تاسو کومه ګوته یې کوچنی کچا
موږ بیا غچای ته ورته یو صحیح شو دو ګوتې دپاره تاسو کومې پاټنې دي وګورئ کیو ا او دوه څو دي زایر دی آفرین نه زایر ښکته دی او زایر دی صحیح شوله او بل شی دی یو ده آفرین او بل شی دی دوه دی ښه اوس وګورئ دا د موږ سره د دوه ګوتې دي په رنګو باندې خو پوهېږئ صحیح شوه او دا هغه د موږ سره ډبلیو ایس ایکس او کومه دا هغه دی صحیح شوه دا د موږ سره د دوه ګوتې دا به تاسو د سبقت په نظر کې نیسئ صحیح شوه خو دا تاسو یادول ته ضرورت نشته دا په خپله زده کوئ زه په خپله چې کله کار کوم د مون پروسه زده نه دی خو د تاسو سره زده نه داسې بس زه په خپله به د باندې تمرین کوم بیا به دلته مقابله کوو چې چا سرعت لوړ دی صحیح شوه تاسو په کوم دغه تکنیک باندې مخ ته اسئ بیا به یوه مقابله وي موږ ښه او که په هغو کې نشوی کولی دوزه صحیح شوله وګوره په بندونو باندې یې هم ویشلی شئ صحیح شوه دا یو دوه درې دا چې دغه پاټن سره کې کنټرول کې وي مشکل خو نشته کې سودا کورونه او که نه زده هم وټول ښه پوښتنه لرئ دا سلایډونه یې پکې نه وو ښه سلایډونه به زه درکړم صحیح شوله سلایډونه به زه درکړم په هغو باندې تاسو کور وکړئ زده یې کوئ درسه ښه اوس سره څو سافټویرونه دی دلته مو تاسو ته درې ډوله هغه درکړي دي سکرین څنګه نه ښودل کېږي ښه په دغو ټایپینګ کې صحیح شوله په دغو کې پښتو داري عربي دا ټول کې شامل دي شته لیسانسي دي زده کړې دي کې صحیح شوه د ټول نه اول به تاسو دا ټایپینګ مستر زده کوئ ښه زه رسم اول دا انسټالوم د انسټال طریقه یې ډېره ساده کار دی ډبل کلیک کوم دلته د موږ سره ایدو لیسانسکي ده هغه کاپي کوم انسټال چارج نشته کې انسټالیشن خو زده دی که نه آفرین ښه دغه ډول دا انسټالولی شئ بیا لیسانسکي رسي هغه ما د مخکې دا نصب کړی دی ښه لیسانسکي رسي دا لیسانسکي به هلته ورته کاپي پیسټ کړئ تا نصب کړو ګوره لیسانسکي غواړي ښه کله چې تاسو دا پروګرام را خلاص کړه
چې انسټال وکړي. انسټال وکړي دا وکړي مخکې خو په ورځ کې کتر باندې باندې کوم ودی شه دا د لیسنس کې ګورئ تاسو چې نو نه استفاده کړئ او موږ کا بدل وي ما غواړي دلته لیسنس کې انټر لیسنس کې رسي صحیح شو هغه ته ګور اکاونټ واخلئ او لیسنس کې باندې دلته ورته وایي کني او ورځ دا ټرایل دی اصلا دا سافټویر چې دا خدا $50 ده یا په څو ده یا قیمت یې ښه اوس وګورئ اکاونټ هم کې جوړ کو کنه نیمه وار کړه پارس کې زره سم انټر باندې کلیک کوم اوس وګورئ د موږ سره څو په د کورس کې څو لیسن دي وګورئ ټول اصلا 12 دي صحیح شو بیا په هر یو لیسن کې ځون ته برخې دي وګوره دلته د موږ سره دا ټچ ټایپینګ بیسیکس دي چې دا څوره وخت دی موږ نه نیسي 3 منټه دا رسم اوس زه رسم وګوره رسم په اول نه شروع کوم انټر وګوره دلته موږ ته معرفي کړی چې شاید دا ټول موږ په سلایډو کې وې کنه رسو اوس وګوره دا هم موږ ته فینګر چې دغه پوزیشن موږ صحیح شو چې چیرته باید وي د موږ هم رو کومه یوه نیکسټ په همدغه ډول وګوره ټول معرفي ده صحیح شو دا بیا په خپله درسه وګورئ دا اول تکمیل شو څومره وخت یې ونیو صحیح شو دا هم مو پېژندل صحیح شوه دا صرف دلته معرفت دی اول لیسن ټول معرفت دی وګوره نیکسټ دا هم په همدغه ډول اوس د تاسو هغه اصلي برخه اوس شروع شوه صحیح شوه استاد زه خو نه وته هم بیا نه رسېږي ختم شو نه مو چې ده په استاد اوس وګورئ دلته د کومو باټنو تمرین به موږ کوو دغه د موږ سره چې کومه هم رو څه شی وه آفرین صحیح شوه دا د موږ سره هم رو کیز دي اوس د دغو تمرین دی صرف د دغو کله چې په دغو کې ښه زده کړی شي اوس تاسو ته څومره وخت درکړی 15 دقیقې په دغو باندې به ښه په هغه کوئ تمرین به کوئ او بیا په دغو پسې بل لیسن رسیم داسې په ترتیب سره او تمرین کو ګوره اوس وګوره چې څنګه تاسو شروع پې وکړئ هلته وخت څه کېږي چې شروع کړي اوس څه درته وایي چې ای باټن صحیح شوله اوس وګوره ای اوس کومه باټن ده صحیح شوه سپیس صحیح شوه اوس که زه سپیس باندې کلیک وکړم اوس کومه باټن ده کومه د کومې ګوتې مربوط رسي صحیح شوله په طریقه باندې خو پوه شوئ په دغه ډول صحیح شوله خو کوشش هغه نکتې چې موږ په سلوډو کې درته هغه حتما عملي کوئ دا اوله خیر که سکرین ته وګورئ که خیر که تاسو کیبورډ ته وګورئ خو باید ته 2-3 ورځو خواته نه شي صحیح شوله دلته به صرف سکرین ته ګورئ د دغو مطابق دا یو ډول سړی ورسره عادت کېوي صحیح شوه اوس صرف دلته د 15 دقیقې صرف همدغو یو څو بټنو باندې تاویل دی یا په دغسې بل سمرسیم داسې په ترتیب سره مخته به ځئ صحیح شوله یو دا پروګرام و په دغو کې څو درسه وو نیکسټ کامې په دغو کې 12 درسه دي صحیح شوه هره ورځ به یو درس تاسو ګورئ وی به کتای شئ 12 ورځو کې به شي مطمئن یې بل وګوره بل دې موږ څه شی دی ویډیو یې داسې شو که تاسو ټایپینګ وکړئ بیا دلته رسي چې مثلا څومره تاسو صحیح کړي څومره سخت درسونه او بل دې موږ څه شی دی دغه ټیسټ دی مثلا غواړئ چې د دغو بټنو تمرین وکړئ غواړئ چې گیم پلی کړئ د دغو کیبورډ مربوط دغه 3 ګیمه دلته موجود دي دغه پلی کولی شئ مثلا غواړئ چې وګورئ چې کوم هغه تاسو ته سخت دي دغه سټټسټیک دی مثلا چې کوم حروف تاسو صحیح پریس کړي دي بټنې او کوم غلط کړي دي صحیح شوله سپیډ هم دلته درته ښایي د WPM هدف څه شی دی ورډ پر منټ صحیح شو کلمه په څه شو کې
کې په مینټ کې صحیح شو لا مشکل خبر نشته یا دا نورې سیټینګ دی په دوی کې بیا غرض مالای خو اکراسي به دې موږ څه و د کاتواله و په دوی کې به ډیر مهم کې هر څه سلو و سرعتم خو باید تاسو دقت زیات وي صحیح شو بل وګورئ د موږ څه دا ټایپینګ دی په دوی کې څو درس دي صحیح شو په دوی کې بیا پښتو پورسي ژبه هم شته اوس وګوره که زه دلته راشم بیګنرز صحیح شو خو موږ اوس په کومه ژبه کې په انګلیش کې دا د موږ څخه پښتو ده صحیح شو اوس وګوره بیګنر به ته د دغه هغه نه شروع کېږي د هم ایروکیز نه شروع کېږي صحیح شو او که دلته راشو دلته ټول لیسن دي وګوره 9 دانې په دوی کې دي په بیسیک کې دي شیفت کې بیا 9 دانې دي اوس وګوره ډیجیټس کې دي په همدغه ډول نمبرونه صحیح شو سرعت مو کوي دلته او خو کوشش وکړئ اول هغه ماستر تاسو تکمیل کړئ صحیح شو او بل د موږ سره یو بل پروګرام مې درته اچولی وم ټایپینګ اپ ته ډېر دم کورولی نصب کړی دی دا به ډېر په طبیعت کوي دا بیا په خپله غږ یې لوړ دا ګیم دی خو دا به تاسو اول کوشش کوئ چې تاسو به یو څه درسونه ګورئ بیا به درته شروع کوئ صحیح شوه دا ټرینینګ موډ دی د موږ سره وګوره صحیح شوه اوس د موږ نه G8 بټن ده سی ام خو تاسو به کوشش همدغه وي چې څه به کوئ کیبورډ ته به نه ګورئ دا همداسې برخې دی خو اول به تاسو هغه تکمیلوئ د دوی انسټالیشن هم ساده دی ته انسټالولی شئ هېڅ هغه نه غواړي لیسنس کې هېڅ شی هم نور نه غواړي په سلایډونو باندې بیا مرور درته وکړئ صحیح شوه کوشش وکړئ دغه هغه لوړ شئ تاسو مخه ته اوله درته وایي سرعت اوس چې کوم سرعت تاسو لرئ دا کمیږي خو کله چې تاسو د دغو تخنیکونو کوم چې موږ زده کړل د مطابق لوړ شو ډېر لوړ سرعت موشي چې یو نیم سره ته یو 900 وایي هغه 150 ته به ورسوئ که نه چې اوس به څه راوي بل کیبورډونه یو د بل څه پارک کو د کمپیوټر سرعت دغه په هغه باندې هم کېدلی شي څومره کم او زیات د تلیفون خو یو ډول پارک کیبورډ اوس ځینو کمپیوټرو د بټن دومره یو بل ته په کیبورډ کې نشته چې هیڅ کولی نه شي چې کوم بټن باندې اوس مثلا موقعیت لرو